تاسو په دې وطن کې هم سار به سار به ډېر نه غټ غټ دا د هیروین دولتونو والا دا د چرسو دا پیمو دولتونو والا چې جما اوس ورسي نو په کوړی به اقدم وکړي مکس باندې به کېمې کېدې دوی د قوم بچي تباه کړه د قوم اولاد یې تباه او برباد کو د یو څو کسو د مالداره کېدو دپاره دا د قوم او د ملک دشمنان ما نه به دوی دا بلډینګونه به زه ستاسو د فوجیانو کیمپونه جوړو او تاله به د خرو په استبل کې کوټه در کوم د خر سوټو سره به دې تړم چې دا خاشړه کوي او تی خوري تکبیر مولانا محمد حبیب بجلیگر صاحب بجلیگر پتندر ہوا بجلیگر صحیح بجلیگر مجلیگر پریدا خبر د اسلام کوا چې یا الله دې ملک هغه اسلام راواله چې کوم څوارلس سوه کاله د خاورو او د دوړو لاندې پروت دی د دې ملک قانون هغه قرآن کا چې کوم قرآن په دې جوماتونو او په مدرسو کې دننه میلمه دی او بار ایس اثر قانون د ملک هغه قرآن ټول پاکستان نن د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی کابلیان نو کې لوی لاس د نتلو وطن ته د چا دی د چا لاس دی دیکھو وګورئ حکومت دا نه غواړي چې کابلیان خپل ملک ته لاړ شي ځکه د دوی ورپورې نیستۍ غوټې شوې د دوی نن موږ سره د جلسې او د لارۍ پیسه نشته خیرات غواړو طالبانو دپاره چې لاهور لبه دا غریبان 100 او 200 روپۍ کم دی نه پیدا کوي جماعت اسلامي په ورو کې مالګه نه ده په ټول پاکستان کې آزادانه الیکشن دی وشي که دوی زمانه صوبایي سیټو ګټلو نو دا ګیره به د سپي په متیازو کلو صوبایي سیټ او ما ته وختي چا ووې ملیانو سره به زه علاج مال راځي زه تاسو پرېږدم قرآن بګ دی چې د جماعت اسلامي د امریکې د فنډ نه درته څومره تنخوا ملاوي او ما ته ووایې زه به هم په قرآن لاس کېږم چې زه په ښه بد پوه شوی یم تجارتي او بزنسمین سړی یم نه مې مدرسه جوړه کړې ده نه مې مناره جوړه کړې ده عربو ته تللی یم دوبۍ او قطر ته تا د ټولې علاقې خلک په قطر کې شته پکې د قطر کې څوک زه درغلی وما ما په لومبۍ جلسه کې اعلان وکړو چې زما په 9مه پېړۍ دی نالتي چې د دې لاسونو پیسې به زه علم چې کومو لاسونو له ښځې او بچي په تمه په وطن کې ناست کم پیسې را نږدې کړې نو بېعزته به م کړم سفیر د پاکستان راته ووې وی دا تا څه وکړه 1 کروڑ روپۍ درته خلکو ایښې وې مولانا صاحب 1 کروڑ روپۍ ما ورته ویل کروڑ روپۍ خو به والم ما غوندې سړي له کروڑونه پیدا کول ګران کار نه دی خو بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم گورنر فضل حق ژوندی دی ورشئ قرآن ونه ورکوي 11 کرتې وزیران را پسې کور ته راواستول چې خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګوره چې مونږ سره منسټر شه چې څه غواړې چې څه وی گورنري د هغه درنه رستو دا اوس چې کوم ناست دی څه غواړې چې ډېرې تنګ کړم مالخۍ او مطالبه مې ومنئ نو بیا بیا وکړم وی څه ما 1 کروڑ روپۍ نقد راکړئ چې د لندن په بینک کې کېدم بیا وزیر کېږم وی دا ولې ما خو چې د وزارت نه لرې شم والله که د دوس نه بغیر بل ټکی راته څوک چاډو دلته اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم ویل وزیر ما ته وایي چې کیوں اسی دوسا کې انکو کې راته وایي اسی دوسا مالي سیټ کې شک کې ستا پکې لا څه شک هم شته تاسو دا ناست خلک ووایئ په 13 پارې قرآن چې دا شنه جنډه وګورئ چې داسې تېرېږي تاسو چې ورته وګورئ پړه کې څه راشي هلکه وزیر مالا لرې کا خدای دی خونه وران اوس مې دره کې جایز کرے
یو ته مې ویل بله ورځ خو تاسو هم ګورنر صاحب راغلی و وایي چې لرې کا خونه ورانه شه چای مای وڅکلې خلا که هېڅ یې م راکړو وایي چې خلا که هېڅ یې م راکړو شوه تش کوتاک راغی ولاړ نو ما وی چې دغسې کوڅه ډب وزیر که زه شمه څه به در کولی شم نه او نه به را سره څه وي خو چې وزارت نه لرې شم دومره خلک به بیا ماله کښېنوي په ایمان ووایي نو مال بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم دا نن چې هر چاته د کونیانو ستنې په کونه کې وهم د کونیانو ستن چې په کونه کې دې ورته نه ویلې ته به یې نه کوزېږي مال بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم پرېږدم هم نه وزارت کو نه ممبري کوم الله دې دا ممبران چې څنګه شرمېدلي دي خدای دې داسې څوک ونه شرموي دا سنیټران چې څنګه شرمېدلي دي داسې خدای څوک ونه شرموي دې خو وګورئ سنیټ کې هغه ملیان ناست دي چې کوم ملیان مفتي محمود سري کړي په دوی چا اوښان نه سرول اوښان والله که مې پې سارواني کړی دی مفتی راوچت کړه او د قومي اسمبلۍ ممبران یې کړه او په دنیا بین الاقوام سطح باندې مفتی محمود په ټوله دنیا ومنله چې علما هم دنیا کې څه شی دی لیکن وہی تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے نن د دې مليانو مطالبه څه ده دا شریعت بل والا چې فضل رحمان خو د پلار میراث نه دی چې د پلار په ځای دی جنرال سیکرټري شي غوږ کېدی دې مليانو نه تپوس وکئ درخواستي صاحب نه تپوس وکئ زمونږ بزرګ دی زمونږ محترم دی مونږ قدر کوو تپوس دې وکئ چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه دی صدر شهید صاحب د مولانا د بلو نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی که نه دی کړی د ډیرو مولانا علاؤالدین نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه د کلاچۍ قاضي عبداللطیف نه تپوس وکئ چې د مفتی محمود په خوا کې به داسې ناستو ما به ویل دا یې جوړ خوری دی داسې به ورسره ناستو هغه نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې مشر څوک جوړ کړی دی نو که تاسو په ژوند دا خپله د آمدن بیس چې دی هغه زوی له سپارلی دی او د مفتي نه وروستو که جیلونو ته تلل د مفتي زوی ته سپارلي دي هغه در باندې بدلی دیخوا وګورئ دیخوا وګورئ فضل رحمان غوندې سر پیدا کوي په پاکستان کې والله چې اول تاسو نه زه مخکې په لته ووامه او ورته یم چې ضرب شه خپل کار کوه په ټول پاکستان کې داسې غیرتي داسې ایماندار داسې جرأتمند ضیاءالحق ته مخامخ ویونکی چې په لس کاله کې د اسلام وشرمولو نه د الیکشن کو نه د اسلام راوستو یو ملا په پاکستان کې داسې پیدا کوي فضل رحمان له لتې ورکوي یو طرف ته وغورځوي پیدا به کوي پیدا به کوي اوس خو ټول څنګه دي د اوقافو وزیر راو هغه نه هم خدای خلاص الله و خدای ما مولیان راته ټول په شرمونو و شرمون خدای دا په توره خپه ورک خدای خلاص او څه وم نه کړ یعنې په 10 او په 15 زره به یې مونږ خرید کړو ورته به م دواګانې کولې نو ما له غوسه په دې راتله چې د انګریز د کتاب د لولولو یونیورسټي دپاره کروڑونه روپۍ اعلان کوي حکومت او د قرآن دپاره د سود د زکات پیسې راوړې او په هغې ملا خرید کوي د سود د زکات دی چا چې اغستې خوله کې ګوتې ووهئ الټي وکئ کینې بیړیم غرقه ده خدای راستي کم 40 ورځې لمونځونه قبول کور امران دا د سود د زکات دی 7.5% چې کوم سود لګي
आगे न 2.5% हुकूमत कट की आगे द ज़कात नामई खिदा दादा से शहद लका खरेला चे बनारस है और पसर के और बेदनावे नामा के दी नो पे बनारस है खरा नावी की नुस्ताद ज़कात पनूमी खो सूद ज़कात की चे पाकिस्तान के लोए मुंज गुजार चे दे आगा जमून सदर ममलकत जनाब मुहतरम ज़ियाउल हक पे लोए मुंज गुजार और दासी मुंजगुजार दे चे हजर अस्वद न सेवा बल दे त मकामक मुंजम न कई दा को बता सुटोल मनई तासो हो हज दासी पॉलिसी शो चे तासो अगर तुतान बम हज तलाक निश दादे पदे दाद मुंजगुजार से के याद लरई बले हो खबर रहा दे कतासो ख्याल कई ला हज लो तयौ काल पाती हुई और दुई दाखिले शुरू और ब्या चे हज रानीस बेशी नो खल्क तवई चे मुंग दुमरा खलक मुफ्त लेगल दुमरा मुफ्त लेगल पकी मुलियानम लारश खार की मुलारा के माते रुमाल रोड़े वेल सदर साहब हज तले गले मालूम बारक शाह मालदार माल दे पदेल आरोड़ा चिदा पक मतले वे चवले मावे कटोल गुनाउना दे माफशी नु पदी गुना बत जन्नत तलाड़ नशे चित्त द टोल पाकिस्तान द कौम प पैसो हज तले बैतुल माल द टोल पाकिस्तान मुश्तरक माल दे पटेड़ी पैसा के द मिसकाल जरा खो बजमाम पर के रखी कर बरे नुमा हम अगन बदर बखले नुस्ता को रानशा हज दे अडो शिवे न दे नुमाल दे रुमाल कम जे न रहो और ब्या मुफ्त हज लसोक ले गई सरमायादार गजाएज सारबा पकेदा तुर्के अस्तिम रवानी द दुई खजी तुर्के अस्ति दी नन पमल की दुई इस्लाम वली नवारी वली पमल की इस्लाम खजी नवारी और दाद खज परवागान दी जकचे इस्लाम राशि नुमाना बबिया बरबंडा खजा पलार लारशी द टल पलारा ब पाड़ा चिनारता दा सेराना लारशी दिया लड़ा बशी दमाजीगर टाइम के सदर रोड था लेडा पर मोटर के नास्ती और लेडा दुकानदारानो सराबा मान ब्या अंगते वाचे नु पमल के इस्लाम खजे नवा तासो का तो पलाओर के खज जुलूस मिसते हो जे सो कोई जे पदे मल के बे इस्लाम राजी द खज हक पदे मल की निश्ता और द अग जुलूस क़यादत चा कोलो बेगम जरी सरफराज कोलो दागा जुलूस क़यादत द नूर खान खजे कोलो चिकमे द दद कौमी सिमले मिंबरानी और द अगे सिमले मिंबरानो दागा जुलूस क़यादत कोलो चिकम दे इस्लाम खिलाफ हो तो कम सिमले के चैनल जमून द निजामुद्दीन औलिया खलीफागान अमनाद उलमा शरीयत बिल वाला शर्म न दर्दी तासुता कि द शरीयत बिल नामे आले शर्म न दर्दी तापदे मल के द मौदूदी से अब्दला चिदा अगी यो टकेस दकड़े माता दे टल ने खतरा गले हो चित्त टल तो जलसे तरा रवानी खलक वही कि फजल रहमान बेनजीर तरह मुलाकात करे वही था दोनों आए और दावई चौक जमात इस्लामी वाला है उस खबर अखकारा दा फजल रहमान जिन्हें सरा यवा घंटा मुलाकात करे हो सियासी मुलाकात तासो के अकल खुशता देना द तिरंगी दवालो द पारा
मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद د हिंदू او د سکھ سره مرګرتیا د پیرنګي د والو د پاره کړې و کنه وکړي ها نو ضیاءالحق چې نن د امریکای ایجنټ او د پیرنګي تالیسات او د پیرنګي د قانون پاسبان دی دا غد والو د پاره بنظیر سره ملاقات پکار دی وکړي یو خبره دویمه دا الزامی جواب دویمه دا چې تاسو وایئ په ایمان چې زما په لاس کې ګورئ او ته ماله ماشوم راولې چې مولانا صاحب دا ماشوم ګوړه خوري نصیحت ورته وکړه چې نه یې خوري نو په ما دې نالت نه چې زه هغه ته ووایم چې ګوړه مه خوره نالت دې راباندې کوي ویې وایئ په ما دې نالت دي چې زما په لاس کې د زه خورم او زه هغه ماشوم ته ووایم چې ته ګوړه مه خوره زه د اورېدو خبرې نه کوم دا ستاسو د ټل او د انګورو د په دیوال ګنده پارټي چې ده چې ټول دیوالونه یې لړلي دي ته پوه شوې دغه زه د اورېدو خبرې نه کوم دوی د په قرآن لاس کې دي چې دوی فضل رحمان د بېنظیرې سره یو ځای لیدلی دی قرآن به وخوري په اخبار فوټو یې لیدلی که یوه ګنټه فضل رحمان سیاسی ملاقات د بېنظیرې سره په کراچۍ کې کړی او نو هغه هم کافر کړو او راوړئ 14 قرآنه لاندې باندې کېدی چې د قومي اتحاد په وخت کې زه د سهالې رست هاوس او د پرایم منسټر هاوس په منځ کې 2 میاشتې د مفتی محمود او د بوټو منځ کې زه الچي وم دا د مولانا حبیب ګل ته پته ده تاسو نور خواته د مرزانو روح یې سر پځوي خدای خبر په خبره هم پوهېږئ که نه پوهېږئ تاسو خیال پته نه لګي یو ځای کې ما تقریر کولو نو چې ستړی شوم بجلي نه وه ما هلکه ته پوه شوئ ویل جي لږ خوب راغلی او که بیا دې څه مهرباني وکړه نو په خبره پوهېږم نه چې پوهېږئ یا نه پوهېږئ خو دومره پوه شئ چې زه د قومي اتحاد د مفتی محمود او د بوټو منځ کې 2 میاشتې الچي وم قومي اتحاد او د دې منځ کې ګډ جوړ مې کول خدای دې کوثر نیازي په تڼاکو سټګورې کي او الله دې په داسې شرمونو وشرموي چې د خدای سره د هغې نه بل شرم نه دا جوړه خبره د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې دا کوثر نیازي ورانه کړ او د بوټو دې اوس هم خدای کور وران کړي لکه چې ورانې دی ورته مې ووې چې کوثر نیازي ځان سره په مذاکراتو کې وانلې دا ذلیل سړی دی دی نه غواړي چې د مفتی محمود او د بوټو جوړه وشي ځکه چې بیا دته څوک مولانا وایي تاسو خیال راغی هغه دا خیال کړی چې ګینې دی د عناد د وجې وایي آی مذاکراتو کې واغسته او نتیجه یې دا راغله چې دا لیف رایټ والا یې راباندې راوست اوس خو ستاسو په دې سړک روزانه توپې پاړه چنار ته تېرېږي روزانه توپې دي او فوج دی او هاکو دی پاړه چنار خو بله ورځ راسې د اور په لپیټ کې دی یوه توپه هم پرې ورخلاصه نه کړه 800 خلاف ورزۍ ستا د سرحدو شو نن د میران شاه بورې ښځې او کونډې ښځې به څه وایي کباب شوي بچي په هسپتالونو کې پراته هغه به څه وایي ستا په دې لاره امبولنسونو کې د پاړه چنار حلال کړي بچي دا به څه وایي دیله چې ستا د کوواټ ډویژن کمشنر ګورنر ته ووایي چې بیا یې بمونه وغورځول دومره خلک مړه شو وایي ودرېږه زه صدر صاحب سره خبره کوم هغه ته چې ووایي چې دي بیا خلک تباه شو وایي صبر کوئ زه بیت الله شریف ته او سږ کال ته بیت الله هیر شو دلته د قوم بچي تباه کېده
او دسې به دوړدوړی ځان سره کړه ویل زه هندوستان ته د کرکټ میچ ته ځم. ته خدای دې په شرمونو شرموه. دلته د قوم سال دی، د ملک سال دی، د قوم د بچو سال دی. ښځې لګیا دی په ځمکه چکونه لګوي او ته وایې زه هندوستان ته د کرکټ میچ ته ځم. نن ستا ملک د کرکټ میچ تاسو دلته ټلویزیون شته؟ چا چا کړی دي؟ لاس اوچت کوي. که مو اوچت نه کړو کافر به یې. چا کړه چې ټي وي دی او لاس مو اوچت نه کړو خدای دې تاسو کافر د دنیا کې اوچت کوي. اوچت کوي داسې ای شرمېدلو. دې خوا وګورئ کرکټ میچ ګورئ، کرکټ میچ ګورئ. ستا د ملک تمامې ښځې 40 ګنټې د کرکټ میچ ګوري. که هغه ریلې کېږي د انډیا نه، که ریلې کېږي د امریکې نه، که ریلې کېږي د جرمني نه، که ریلې کېږي د روس نه، دا ښځې کرکټ میچ ګوري. او بیا د هغې غونډس که چالک ځان ته راوالي او غورځېدو ته یې تیارۍ هم کتلې ده چې کوم ځای پورې مږي. هېڅ پوس پرې کړو پښتانه یئ، پوز یې غوسې کوي، لنګ وهئ بې غیرت قومه. شرمېدلو تاسو پښتانه ځان ته وایئ. زه په دې پروا نه لرم چې د جمعیت ملګري دې زیات شي، لاړو غرق شو جمعیت هلته چې چېرته ګوډو بني. قوم تباه شو، د قوم بچي تباه شو، د قوم لونه تباه شوې. د جمعې په ورځ لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما کور کې ټي وي نشته، زما کور کې وي سي آر نشته، زما لور په کالج او په سکول کې سبق نه دی ویلی. دې دله قوم زم معاف کړی نه یم او ویې چې د بجلیګر ملا لونه په کالج کې سبق وایي. که زما لور یو جماعت سبق هم په سکول کې ویلی نو زما د خدای څلورم 9 واړه جهنم ځای کې چې دا چا ویلي خدای دې دوی په ښځو وشر. دې قوم بیا د جمعې په ورځ پهلواني کېږي په ټي وي، د پښتنو ښځې او لونه ورته ناست او بیا د امریکې او د لندن هغه کټي پهلواني کوي. ټول بربنډي، میړم ناست دی، ښځم ناسته ده، زوم هم ناست دی، انګور هم ناسته ده. هغه کټي ته مو ګوري او د خپل میړه ته مو ګوري. نو وایي مورې په ټپ ړنده شي دا زه دې څه معقوله ورکړې. سړی خو دغه دی. دا دعوت پښتانه په خپله ښځو له ورکوي چې زما ښځه دا ووایي چې کاشکي چې دا سنډا زما میړه وی. دا شرمېدلی قوم. راشئ په صدر کې 18 کروڑه روپۍ د یو ټي وي په سټیشن باندې خرڅ شوي. 18 کروڑه روپۍ. افتتاح له یې ضیاءالحق راغوښتی و او د پېښور مولیان لاړه پې دعا یې وکړه چې یا الله کامیاب یې کړي، یا الله کامیاب یې کړي. ورته یې هم ژړل یو بزرګ، خدای کامیاب یې کړي. تاسو خیال راغی؟ ته ووایه چې مونږ به ایمان تېرو، مونږ جنت سره څه کار دی؟ یو ګلیونی ما ته راغی وی بجلیګر ملا ته یې؟ ما ویلې او. ویل ډېرې چغې چې وهې ته یې؟ ما ویلې او زه یم. ویل چې بیا دې چغه وانه وړم. نو زه ویرېدم. ما ویل لکه ولې څه چل دی؟ ویل جنت مې ټوکړې ټوکړې کړو او ومې غورځولو، جنتونه نشته. پام کو چې چاته د جنت خبره ونه کړي. او په جهنم کې مې ښه سیخ وهلی دی او اور مې تازه کړی دی. خلق را تیاروه چې په کتار کتار ورته را روان. د دې عمل خلکو ته ته وایې چې جنت ته به ځي. دا خلک به جنت